پی ټی ایم د طالبانو دویم شکل دی. اوس یې د پی ټی ایم په شکل کې ځوانان راپورته کړي دي. دا پښتون قوم غرقوي. دا د افغانستان او د انډیا ایجنټان، دا د پاکستان د ادارو خلاف دي، دا د پاکستان د فوج خلاف. دا ټیم پر پی ټی ایم باندې اول سوال دا دی، زموږ پښتانه خپله پښتانه یې کوي، نور مخالفین نور قومونه پرېږده. پښتانه دا خبره کوي چې ټیم د طالبانو دویم شکل دی. اول وار زموږ ادارو زموږ ایجنسیانو طالبان پیدا کړو، د پښتانه کام د پښتانه ځوانان یې په غرب کړو. اوس یې د پی ټی ایم په شکل کې ځوانان راپورته کړي دي. دا پښتون قوم غرقوي. دا به تاسو هم اورېدلي او دا پروپاګنډه بیخي ډېره. بل ځای بیا خبره کوي وایي دا افغانستان او د انډیا ایجنټان پاکستان په خرابوي. عزیزانو خبره د دا ځای شروع کوو. تاسو ټول ځوانان یاست، په هر څه باندې خبره. ځوانان خو پرېږده، زموږ ستاسو په کور کې چې زموږ وروستي کم سرتور سري هغه لا هم اوس په دې خبرې دي چې د پاکستان حالات چا خراب کړي و کم طرف ته روان دي. زموږ وروستي سرتور سري هم په دې خبرې دي. نو عزیزانو پر موږ دغه دوه الزام و. دریم الزام پر موږ دا دی چې دا پاکستان ماتوي، دا د پاکستان د ادارو خلاف دي، دا د پاکستان د فوج خلاف. نو اوس موږ دې خبرې له راځو چې پی ټی ایم سره کم جوړ شو. منظور خان د یو خوار غریب سړي زوی، نه د ده پلار خان دی، نه د ده په خاندان کې چا خاني کړې ده. پښتانه افغانان چې چیرې اوسېږي دا ټول پر متفقه دي. وایي منظور خان د لر و بر د افغانانو ترجمان دی او دا پی ټی ایم دا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تحریک دا د ټولو پښتنو افغانانو مشترکه تحریک. ګوره و دې ته سوچ کول پکار دی. موږ پښتانه ډېر تاریخي قوم یو، موږ د جرګې خلک یو، موږ به و هر چا ته جواب په ډېر بهترین دلیل ورکوو. موږ امن پرسته خلک یو، موږ دهشتګرده نه یو، موږ پښتانه یو په تاریخ کې اول. ولې پښتون افغان تاریخ د حضرت عیسی علیه السلام در زوکړې در زېږېدنې مخکې د پښتانه د افغان تاریخ شته. خو د بده مرغه موږ په پاکستان کې د دوی خلکو سره ژوند دی چې د هغه چاته پیغور نه وایو، هغه روایات نه لري، هغه تاریخ نه لري. مثال د پنجابي ورکو. پنجابی بیخي لږ عمر مخکې هغه دې زموږ نیکهګانو زموږ اکابرینو مشرانو ته خدای هدایت هغو ته دې الله هدایت وکړي، په زور یې مسلمانان کو. اوس هم نیمی پنجابی سکھ دی په هندوستان کې پروت دی، دا نیم سندی هندو دی په هندوستان کې پروت دی. واحد موږ پښتانه افغانان چې په موږ کې نه فرقې شته، موږ په جرګه مسلمانان سوي یو. دا خبره په دې درته کوم چې په موږ کې دی خویونه دی رواجونه پکښې دي چې هغه د اسلام بنیادي نقطې چې دي هغه زموږ رواج دی. دا اسلام د خلکو دپاره به مذهب وي، د نور خلکو دپاره به دین وي، زموږ د ژوند حصه ده. خبره دا ده د بده مرغه داسې سیستم زموږ علاقې راغلی، ټارګټ کلینګ شروع شو، نامعلوم افراد شروع شو. دغه منظور خان خبره کوي ټارګټ کلینګ لفظ ده سره د پښتانه په ډکشنرۍ کې نشته. نامعلوم افراد زموږ د پښتو په ژبه کې دا ټکی ګه سره نشته چې دا دوی ګه سره څه شي. دا شی موږ نه پېژندی. زموږ د به چې پښتانه خو چې خپل دښمن بیا مړ کوي په ډاډه بیا نارې کې ورته چا پسې مه ګرځئ دا ما وژلی پر دا خبره مو وژلی. پښتانه خو هغه خلک وو مګر یو داسې انډوخر یو داسې ناورین زموږ دوی پر علاقه جوړ شو چې خلکو مې په سپینه ورځ د ځوانانو سرونه پرې کول حلالولې. نامعلومه خلک وو، هېڅ معلومه نه وه. پر خپل وطن پر خپل کور خلکو دوژخ راته جوړ کړي، حلال یې کړو. بیا تر دا حده پورې خبره ولاړه چې زما او ستا عزت هم محفوظه نه سو و سرتور سرو ته مو لاس ولوېد. موږ پښتانه افغانان یو، موږ د افغانستان حصه وو. دا ټول لوی افغانستان دا د تاریخ حصه ده، په دې به شرمېږو نه، دا په ډاډه وایو. دا نور پاته مځکې دا خو د لوی هندوستان حصه وه.
بنګلادیش و سریلانکا و بوټان و دا هندوستان دغه پنجابی سندی دا خو ټول د هندوستان حصه وه بیا برطانیه راله انګریز رالی چې ټوله دنیا یې پته کله ټوله دنیا او دا ګوره تاریخ خبره ده دا باندې پکار ده چې موږ ته فخر وکړو چې مکه شریفه مدینه شریفه ټول عرب ټول عجم مسلمان یې قبضه کوي چې مخ ته رالو چې نیکي قبضه زما او ستا د آزاد وطن افغانستان پر دا ځای باندې انګریز ودرېدی وایي و چې کوم وخت هغه وخت دلته انګریز راغلی و پخوا خو دا موبایلونه نه وو نو یو انګریز فوجي پسې خپلې مور خط راولېږي په خط کې ورله لیکلي وو چې زما شیر زوی یعنې ټایګر زما شیر یا منظره زوی څنګه یې نو وایي ده په جواب کې ورله لیکلي وو چې مورې دلته هرې مور منظره راوړی دي دلته هرې مور شیر راوړی دي بیا چې دویم واره انګریز ورباندې راغبر شو بیا ورباندې راغلی ګوره دا د تاریخ کیسه ده بیا دا اوس چې موږ خیبر پښتونخوا ورته وایو دا ډیورنډ لین چې ورته وایي باډر دغه مځکې د افغانستان نه راجلا کړي انګریز دا ډیورنډ دا د انګریز دغه وخت کمانډر یې بولي افسر یې بولي دا د هغه سړي نوم و دغه یې راجلا کړي بیا یې د افغان شهنشاه سره کښېنستی جنګ بندي اعلان وشوه چې دا مځکه به دومره عمر د ما سره وي جنګ چې نن شروع دی دا د دا لیکي جنګ شروع دی بیا قید اعظم خدای پیدا کړي علامه اقبال خدای پیدا کړي دوی وایي علامه اقبال خوب ولیدی بس پاکستان په خوبو ملکونه نه جوړېږي په خوبو وطنونه نه جوړېږي موږ دوی څه ګډوډ خوبونه وینو چې داسې کېدلی دا به ټول رښتیا وایي نو په خوبو باندې ملکونه نه جوړېږي بیا چې کله دا ملک یې جوړاوی چې د دې ملک ټول ملک قومونه خلاف وو علماء دیوبند یې خلاف وو د دې سندۍ خلاف وو د دې پښتون خلاف وو بلوڅ یې خلاف وو اسرایکه یې خلاف وو هغو ورته ویلې ول دا تقسیم مه جوړوه دا نیم مسلمان هلته پرېږدې د مسلمان کمزوري کوې دا غټ هندوستان موږ اوسیکانو هندوان به ګزاره سره وکړو دا به پر ټولې دنیا باندې باچهي کوو خو بهرحال پاکستان بیا پر 14 اګست 1947 جوړ اوس موږ پښتانه سال زه د پټ سړی یم د باډر باندې د کندهار باډر و موږ ته راسرمد افغانستان کندهار په کوټه کې چې کوم قومونه اوسي دا و باډر و خاتم دا قومونه اوسي موږ ورته وایو و پاکستان حکومت و ریاست ته موږ وایو موږ وایو زما زه نورالله زه تریل یم افغانستان باډر و خاتم ترینام پراته دي هغه ته ورور نه وایو د ګجرانوالي و پنجابي ته ورور وایم سندي ته زه ورور وایم په څه ورور وایم حالانکه زما افغان ورور پښتون ورور په قبیله خو ماغه خپل دی ته خو پنجابی یې ته سندی یې دا بل اسرایکی دی تا ته ولې ورور وایم ورور موږ په دې ورته وایو چې پاکستان جوړ شو زموږ په منځ کې آیین راغلی په دې آیین کې لیکلي دي چې پاکستان کې به د فوج زموږ سپه سالاران دي زموږ محافظان دي د دې به خپل حدود معلوم وي د ده به دا حدود دي دی به دا کار موږ ولس خپل فرایض معلوم دي معنا دا موږ وو دا پنجابیان سندیان بلوچستان موږ په دې آیین سره تړلي اوس چې دا کار خراب دی دا نفرتونه چې دومره ډیر سو دا په دې وجه ډیر اوس په آیین کې صفا لیکلي پاکستان په آیین چې فوج به د پاکستان فوج به په سیاست کې مداخلت وکړي قطعا به نه د ده کار خالي د ملک چوکیداري ده په سیاست کې به مداخلت نه کوي سیاست د عام سیول کسانو کار د بده مرغه چې دا 83 کاله پاکستان جوړ شوی دی زموږ فوج د سیاست څخه نه راګرځي اوس نو دی چې حلف اخلي حلف معنا قرآن ته چې په فوج کې دا ځوان یا دا ځوان چې په فوج کې انټري کېږي د ده څه حلف اخیستل کېږي په حلف کې دا نقطه هم ده چې دی به په سیاست کې مداخلت نه کوي دی به په سیول کارو کې مداخلت نه کوي او که دې وکړي ستا یعنی د عین خلاف ورزي دې وکړه د عین خلاف ورزي معنا د عین بغاوت معنا په دغه عین کې سزا لیکلې ده چې ستا سزا به مرګ چې پاکستان جوړ شوی دی د پاکستان د عین خلاف ورزي چا کړي چې ګورې فوجي راځي مارشلا لګوي دا د عین خلاف ورزي د زما او ستا د ولس پر حق باندې ډاکه ده چې اچي ته د موږ سره ناجایزه کوې زیاتوب کوې ته د خپل چې ستا کوم حق دی
هغه حق نه پر ځای کوې، ستا چې کوم فرایض دي هغه فرض نه ادا کوې، ته د سیول خلکو پر حق باندې ډاکه اچې. دی چې ده ته دا ووایه دی خفه سي، دی دا یو الزام ولګوي وایي دا د هندوستان ایجنټان دا پاکستان ماتول غواړي. تر تا ماته د افغانستان پښتون په هره رشته رانږدې دی، هغه ما پرېښی دی تا ته ورور وایم. ورور په دې درته وایم په دې آیین ما او تا سره تړلي او ته چې د آیین نه منې زما او ستا بیا دا رشته ختمه ده. په دې کراچي کې پر ما او پر تا باندې کوم ظلم نه و. د تا څه پولیسو بالکل د اے ټي ایم کارډ جوړ کړی. اوس موږ دا پوښتنه کوو چې دا ظلمونه پرله پسې 10-12 کاله په دې کراچي کې پر موږ پښتنو کېدل. یو سړی راپورته سو چا پوښتنه وکړي چې پر دې یاره خو پاکستانیان دي، مسلمانان دي، انسانان دي، پر دې دا ظلم ولې کېږي؟ نه یې دا روژ غږ کاوه چې دا دې څوک وایي، نه سندیر غږ کاوه چا ول هم سب مسلمان بایی، نه دا مسلمان ورور غږ را باندې کوي، نه د پاکستان د وجې غږ را باندې کوي. ما او تا یې سره ایله کړي و خلکو دلته ظلمونه را باندې کول. هغه به زه تی ته څه بیان کړم چې په وزیرستان باندې څه تیر سو، پر باجوړ څه تیر سو، پر سوات څه تیر سو، پر کوټې څه تیر سو. اوس څه روان دي ځوانان چې موږ پرې ناست په کار چې په خپل ګریوان کې وګورو. ما او تا د قوم مستقبل سپین ږیرو خوا دې وخت تیر کړي، اوس دا را روان وخت به څنګه تېروو په دې ملک؟ آیا بیا د بي ما په دغی ضلالت او په دغی بې عزتي به ژوند تېروو؟ ساده کپړو کې خلک زما ځوان ورور به وړي، شپږ میاشتې به بیا ما ته دا معلومه نه وي چې پر څه باندې یې وړی دی، چا وړی دی، چیرې وړی دی. بیا به زما خویندې زما مور زاړي، ما ته به هېڅ پته نه وي. دا د آیین خلاف ورزي ده، د قانون خلاف ورزي ده. د دنیا نه د کافر په قانون کې دا سته، نه د مسلمان په قانون کې سته چې ته سړی بغیره تپوسه وړې او بیا به هېڅ پته نه وي. هو موږ دا ورته وایو دا زما ورور دی، دا زما ورور دی، غلطي یې کړې ده، عدالت یې پیش کړ. که ده جرم کړی دی سزا کې 10 کاله جوړېږي، زموږ د طرفه 3 نوره ورکړه، 11 کاله یې سزا پانسي یې کړ. مګر کم از کم ما ته خو یې وښایه چې دا جرم یې کړی. شپږ میاشتې ورور ورکي، اوومه میاشت بیا یو ځای ویشتل سوی په ګولۍ یو ځای پروت، بیا ماله پیدا شي. دا کوم ژوند دی؟ دا به موږ څنګه تېروو؟ نو د دې ظلمو په نتیجه کې پښتون تحفظ مومنټ جوړ شو چې رهبر یې منظور خان پښتون. اوس دا تحریک دغه یوه ګټه وکړه چې نور کله 3 کاله موږ ته په دې کې تقسیم و، دا مسعود دی، دا یوسفزی دی، هغه مومن دی، هغه باجوړی دی، هغه د پټي سړی دی، پر دې سره تقسیم کړي، یو د بل نفرتونه سره کول. دا د موږ سره چال چلېدی، سازش و چې ما ورته تقسیم کړي. نن الحمدلله الله پاک یو مهرباني وکړه، نقیب شهید وینه بختوره وینه وه چې دا ظالم دا روانور د ده پر قتل د ده پر شهادت باندې پښتون سره راجمع جرګه نن دا خبره ولاړه، ټول پښتون سره یو، دا خبره تر افغانستان ولاړه، دا خبره تر یوروپ ولاړه. نن ټول پښتانه وایي چې زموږ رهبر منظور خان دی او زموږ تحریک د پښتنو پی ټي ایم. نو یوه ګټه خو وسوه. اوس دا تحریک پر مخ باندې بیول دي، دا تحریک پر دغه ځای باندې نه دی چې و منظور زما رهبر دی، پی ټي ایم زما تحریک دی. اوس دا تحریک به پر مخ موږ څنګه بیایو؟ دا چې څنګه یې پر مخ بیایو په دې سلسله کې نن موږ ته هیله راغلي. غوغا نارې یا دا نه منظمه سنجیدګي موږ به قطعا دی کار نه کوو، زیاتو به د چا سره نه کوو، یو غلط کار به زموږ ملګری نه کوو، ظلم خلاف یو، د مظلوم ملګري یو. بس دغه خپل مظلومیت به سره راجمع کوو. ته هیله راغلي په دې یو چې دا تی ځوانان به دا یوه مهرباني کوو پر دا خپل کام دپاره، د منظور خان دپاره نه، د خپل کور ته ولاړ شه، د مور کور د خپلو بچیانو ته وګوره، د دې مستقبل دپاره به موږ ورته داسې منظم کېږو په کراچي کې که د عزت ژوند کوو، اویا لکه آبادي هم لرو، د چا نه څه کم نه یو، خو دا خپل همت به سره راټولوو. که چا ظلم را سره کوي په ګډه په اتفاق ورته درېږو چې ظالم یې د ما سره ظلم کوي.